دا ورو سوال کړی دی وی حدیث کې داسې راځي چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغې باندې ماهواري بیماري نو دی کافر کېږي نو دی څنګه کافر کېږي داسې کافر کېږي لکه بس هر څه ختم شو څنګه چې دا نور کافران د اسلام نه ووتو جواب د دې مسلې دا دی امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی صحیح حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی سوء من اتا حائضا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې څوک د داسې زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه د بیمارۍ په دوران کې یا د زنانه سره په هغه ځای کې کوروالی وکړي چې هغه ناروا دی او کاهنا یا لاړ په نجومي پالګر جادوګر پسې فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نو د کفر وکړو هغه کتاب باندې کوم کتاب چې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز کړی خو دا یاده کوي دا کفر چې کوم مراد دی د زنانه سره په بیمارۍ کې کوروالی کول یا هغه لاره باندې چې کومه لاره ناروا ده دا هغه کفر نه دی چې انسان د اسلام نه وباسي ځکه چې کفر دوه قسمه دی یو په اسلام کې کفر دوه قسمه یو کفر اکبر دی بل کفر اصغر دی غټ کفر وړوکی کفر غټ کفر انسان د اسلام نه وباسي بالکل کافر شي دویم چې کوم کفر دی هغه وړوکی کفر دی په هغې سره سړی په ډېره خطره کې په لویو ګناه کې خو واقعي او په خطره کې چې یاره که دی په دې ګناهونو پاتې شو یوه ورځ به دی د غټ کفر ته هم واوړي لکه اوس یو سړی دی د زنانه سره کوروالی کوي د بیمارۍ په ورځو کې دی په وړوکي کفر کې اخته دی خو دی چې په دې طریقې لګیا دی یو ورځ به ووایي چې دا حلال دي او حرام ته چې حلال ووایي کم کفر یې وکړو غټ کفر یې وکړو وړوکی غټ کفر یې وکړو نو د دې د کومو کارونو ته چې شریعت کې وړوکی کفر ویلی شوی دی که نه په دې استمراریت انسان کله غټ کفر ته وباسي ښه په دې څه یعنې څه دلیل دی چې دې نه مراد دا وړوکی کفر دی یو حدیث کې داسې راځي من اتا حائضا فلیتصدق بدینار دا مسله ما د مشکات په درسونو کې تفصیلا ذکر کړی چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه په بیمارۍ کې نو کفاره دینار ورکول دي دینار وضاحت موږ هلته کړی چې هغې نه څو سره زره جوړېږي او څومره ریالونه او روپۍ ته نن سبا جوړېږي اوس که چېرته دا هغه کفر وای چې یو مسلمان پرې د اسلام نه وځي نو بیا خو دینار صدقه کول څه فایده نه ورکوي بیا ولې دغه طریقه خو کېږي یا یو حدیث کې داسې راځي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي اثنتان فی امتی هما بهم کفر دو د کفر کارونه به زما په امت کې الطعن فی النسب والنیاحه د خلکو په نسبونو او قومونو باندې طعنونه او عیبونه لګول او په مړي پسې ویر کول نو اوس د هغې کفر خو نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي او که چېرته د دې کفر نه مراد کفر اکبر شو نو بیا خو اکثر خلک به کافران دي دلته مراد وړوکی کفر دی چې هغه غټه ګناه ده خطرناکه ګناه ده او د سړی په خطره کې دی پکار چې خپل ایمان خیال وساتي خو هغه کفر نه دی مراد چې سړی د اسلام نه ووتو او ځکه بیا درته وایم چې د هغه وخته پورې ته په دین صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې ته علماو ته رجوع ونه کړي لکه اوس یو سړي ځان له کتاب راوړی ترجمه صحیح شو حدیث پکې دی من اتا حائضا فقد کفر بما انزل على محمد فعلم دی وی د الله رسول وی چې دا سړی کافر شو حالانکه ترجمه هم دقه ده چې دا سړی کافر شو دی ترجمه ده دې ځینې چې تاسو ته اهمیت اندازه ولګي چې د علماو نه بغیر هېڅ نه چلیږي ځکه دا بعض دا ځان ته چې سلفیان وایي او په سلفیت نه یې پوه چې تو ته معمولي خبره کې د علماو موږ چې تقلید پرېښودی دی او ته دا کیسې کوې ګوره تقلید پرېښوده څه ته وایي یعنې د یو عالم بې دلیله رایې نه منو بس تقلید پرېښوده دې ته نه وایي چې موږ علما پرېښودي دي یا موږ امامان پرېښودي دي یا موږ په خپله لګیا یو د قرآن او حدیث نه خپلې مسلې راوباسو وایي زه تقلید نه کوم صحیح تقلید خو موږ هم نه کوو نو څنګه نه کوو تقلید د
علماء یعنی د یو عالم شخصي رای دویمه خبره ورسره دا ده بې دلیله هغه نه منو بس لکه دا خو به تاسو زما مبارک کې مو وایي چې یاره که چېرته ده موږ ته داسې خبره وکړه چې هغه د ده خالص رایي قرآن او حدیث خبره نه رای ده ورسره په دې رای باندې دلیل نشته هغه به تاسو نه منئ خو د هغې خو دا مطلب نه شو چې تاسو دا هر څه پرېږدئ چې یاره زموږ د علم ته ضرورت نشته موږ به ځان له کتابونه راوالو ګورو بیا په کور کې راواله ګوره ځه او تېرې زمانې بیا په دغه کتابونو پوه شي که ورته 200 کاله ناست هم پرې نه شي پوهېدی 200 کاله او دا پې څومره ښکلی مثال لا د دې حدیث ترجمه دقه ده اوس اثنتان فی امتی هما بهم کفر زما په امت کې به 2 کارونه د کفر وي دا ترجمه ده یو په مړي پسې ویر کول دویم په نسبونو قومونو طعنونه او عیبونه لګول دا اوس د جاهل سړي ته دا کتاب ورکړه هغه یې ترجمه وي چې راوځي ټول به کافران کړي ځکه چې ترجمه خو یې دغه ده خو اخوا دې د دې نه دی خبر چې د کفر اقسام دي او دلته مراد کم کافر دی اوس قرآن کې الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون څوک چې د الله پر لېږلی شوي دین فیصله نه کوي دی کافر دی د دې تشریح په خپل عبدالله بن عباس کړی دی چې کله یو کفر وي چې هغه د غټ کفر نه وړوکی کفر وي څنګه لکه اوس یو سړی دی اوس هم په ملک کې قانون اسلامي خو نه دی که نه ته یو سړی ولید کوټ ته روان دی مرتد خو روان دی کافر خو روان څنګه کافر ومن لم يحكم بما انزل الله د دې آیت ترجمه هم دقه ده چې څوک د الله په نازل کړی شوي دین باندې فیصله نه کوي دی څه دی کافر دی خو د دې تفصیل دی نور حدیثونه دي د سلفو اقوال دي صحابه کرام دي هغوی د دې تفسیر څنګه کړی اوس یو سړی دی مسلمان دی د الله دین مني د الله حکم مني د الله قانون مني او دا وایي چې د الله قانون د ټولو نه غوره قانون دی خو دنیا پې دومره زوروره شوه د دنیا سره محبت چې فیصله یې د الله د قانون نه علاوه بل قانون له ویوړه سره د دې عقیدې چې د الله قانون د ټولو نه غوره دی سره د دې چې دا مني چې دا کار زه غلط کوم نو دی کافر کېږي نه ښه یو سړی دی هغه دا وایي چې پلانې قانون چې هغه انسانانو جوړ کړی دی هغه د الله د قانون نه غوره دی یا د الله د قانون سره مې یاره وینه لګي والعیاذ بالله دې سره دی اوس کافر کېږي لازم به په مسله کې علماو ته رجوع کړي او خصوصا نن سبا دور کې نن سبا د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب زمانه د هر سړی مفتی دی او هر سړی علامه دی او دا کشران نه دي چې په هېڅ نه پوهېږي دا یو بل ته شیخ صاحب کوي او د یو بل له کوي زګۍ را زګۍ چې یاره ته پلانی شیخ صاحب او پلانی شیخ صاحب هغه دواړه چې ویني دواړه په ټکه نه پوهېږي په هېڅ هم نه پوهېږي او یو بل ته به مولوي صاحب او یو بل ته مفتي صاحب او مولانا صاحب په دې کار نه کېږي عالم هغه څوک چې هغه علماو ته زنګنان مات کړي او په علم کې وخت شوی او پوه شوی په قرآن او حدیث باندې هغه ته عالم ویلی کېږي صرف په ګیره پرېښودو یا مدرسه کې یو څو کاله تېرول او راووتې او بس دی پوره عالم شو نه دا غلطه خبره ده لازم به د علماو سره وخت تېروي کتابونه به ګوري مطالعې به کوي دا مسلې به ګوري د هغې نه بعد به بیا د خلکو مخې ته راوځي او خلکو له به جوابونه ورکوي او خلکو ته به مسلې ویلې نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي نو من تقلید شخصي نه کوو دی چا یو عالم شخصي رای بې دلیله نه منو خو هرګز د دې دا مطلب نه دی چې موږ علما نه منو که اوس که یو سړی دا اعلان وکړي چې زه علما نه منم اوس یې راګیر کړه وایي ته دین د کوم ځای نه اخلي نه جوی زه خو قرآن او حدیث نه ډایرکټ عالم ډایرکټلی وی او ډایرکټر د کوم ځای نه قرآن او حدیث تا سره د حدیثونو کوم کتابونه دی به دوه درې کتابه تا ته نوم والي چې هغه مشهور دي دا ماشومان هم پېژني صحیح بخاري صحیح مسلم او امام ابو داود بس ده په دنیا کې څه دا کتابونه دي د حدیثونو دا نور بدله څوک را پیدا کوي که نه جبریل علیه السلام به راځي په تا به وحي کوي لازم به عالم ته استاد ته واپس کېږي د هغې په دوران کې که چېرته د عالم او استاد شخصي رایې ورکړه بې دلیله ابدا بس څومره ښکلی منهج دی
نو دا په موږ پسې سره د کوسلي خلک ولي دوی امامان نه مني دوی علما نه مني او دا منم زه ګوره حقیقت منم چې بعض د سلفیت دعویدار هغه دي چې هغوی په دې مسله نه دي پوه نو د هغوی د لاسه بعض خلک موږ ملامته کوي نو زه هغو ته دا وایم چې د یو کس د غلطۍ د کوتاهۍ د جهالت د لاسه ټول څوک دي چې بدنامولی که نه او په اسلام کې غلا حرامه ده که نه جایز ده او مسلمانانو کې غلا شتي که نشتي نو دا اسلام باندې به عیب لګو یا داسې ووایو چې ټول مسلمانان غله دي نه دا د هغه سړي خپله غلطي نو په دې مسله ځان پوه کړي د علماو به قدر کوئ احترام به کوئ د امامانو د مفتیانو د مشایخو د ټولو به قدر او احترام کوئ نو کفر نه مراد کم کفر دی کفر اکبر کفر اصغر وړوکی کفر دی چې مسلمان پې د اسلام نه نوځي